کیسه ده، منل یا نه منل یې ستاسو خپل حق دی. وایي چې مرید په استاد پسې ډېر ټینګ شو چې دومره چې له جنت و له دوزخه غږېږي، یو ځل به یې خامخا راښیي. وایي چې مرید او استاد بیده شول. مرید ناڅاپه راویښ شو. دا یې د خوب ویښه وه، دا یې د خوب په جهانونو کې ویښه وه. استاد ورسره ده، دواړه روان دي. وایي چېرته مې بیایې؟ وایي ګړندی راځه. وایي نه ولې دې دون تادي ده؟ وایي تا جنت و دوزخ غوښتي وو چې در ویښیم. وایي و دغه. وایي راپسې ګړندی شه نو. ډېر یو مدرن او عصري ښار ده. وړاندې ولاړل، یو ځای ته یې دننه کړل. ګوري چې ډېر مفشن ځای ده، لوکس عصري، په عصري وسایلو سمبال. 10-12 کسان د یو دغه ګردي میز شاوخوا راټول دي. منځ کې یو غټ لوښی له پخو خوړو ډک ده. د دغو کسانو د هر یو په لاس کې داسې اوږدې اوږدې قاشوغې پنجې دي چې اندازه یې 180 سانتي متره ده. هر یو چې په دې 180 سانتي متره قاشوغه باندې له لوښي نه خواړه راواخلي، نو چې داسې لاس راتاو کاندي، لاس یې خپلې خولې ته نه برابرېږي، د بل یو خولې ته برابرېږي. او دی نه غواړي چې، ځکه دی خپله غواړي چې خواړه وکړي. د هغې خوا ناست وګړی چې په خپله قاچوغه باندې خواړه رااخلي، د هغه قاچوغې دغه د ده خولې ته نه برابرېږي، د بل خوا ته ځي. داسې ټول په بیړه دي، په بیړه بیړه یو بل ټیر وهي او د خوړو له ظرف نه خواړه راپورته کوي، خو قاشوغې خولې ته نه برابرېږي او قاشوغې یو په بل لګېږي. او داسې دي چې ټول درد اخیستي دي او د هر یو له سترګو، له خولې، له احساساتو نه ساړه او سوځنده دوزخونه اوري. داسې بده فضا جوړه ده. مرید په تنګ شو، زه دې طاقت نه کېده. استاد ته یې وویل چې ژر مې باسه له دې ځایه. له ده ځایه یې وویسته. وایي دا څه وه؟ تا چیش ته راوستلم؟ تا څه راباندې ولیدل؟ وایي دوزخ. دغه وایي دوزخ ته؟ وایي دغه دوزخ ده. وایي جنت راوښیه. راځه وایي. ولاړه ولاړه ولاړه، بیا یو ځای ته دننه کړه. دغسې لوکس مدرن ځای ده. بیا 10-12 کسان راټول دي د یوه ګردي میز شاوخوا ته. منځ کې د خوړو لوښی ایښی ده. دوی لاسو کې هم هماغسې اوږدې اوږدې 180 سانتي متره قاشوغې پنجې دي. خواړه رااخلي، خو څه کوي؟ هر یو چې خواړه رااخلي، د هغه بل یوه خولې ته یې نږدې کوي. هغه یو معصومه او جنتي خندا په خوله راوړي، د مننې په توګه خواړه وخوري، او هغه بل خپله قاچوغه کې خواړه راواخلي، ده ته یې ورکړي. داسې د هر یوه له څېرې نه د جنت معصومیت و ښکلا او نور بادېږي. مرید ډېر خوښ شو، له دغه ځایه هم راووت. پسې ولاړل. سبا چې مرید راویښ شو، استاد ته یې کړل، وایي تا څه راباندې ولیدل؟ وایي تا څه غوښتي وو؟ وایي جنت او دوزخ. خو دغه ووایه که نه. ښه، دغه کیسه مې کلونه پخوا لوستې وه، خو تر دې مهاله یې په چورت کې اچولی و. اوس را په زړه شول چې هغه ستر عظیم سلطان چې موږ یې خدای بولو او په دې کلک باور یاستو چې قدرت مطلق ده، پوهه مطلقه ده او حضور مطلق ده، نو له ځان مې وپوښته
چې د فکر کولو لپاره څه پاتې شو، د غږېدلو لپاره، د وینا لپاره څه پاتې شو، او د سرته رسولو لپاره څه پاتې شول. مینه لورینه دغه د بخت بخت هغه هم د جنت بخت شته، خو په خپله به یې په خپل افکارو او په خپلو کړنو دا باغ ثمر ته رسوي.